د پاکستان او افغانستان موقتی ترانزیت اسنادو ټیټ پریکړې د روان کال مارچ په میاشت کې په کابل کې د حکیم طالب چارواکو او اسلام آباد یو تجارتي پلوي ترمنځ شوې وه چې $100 فیس په ورکولو سره به هر ډریور او یو کلینر تر 6 میاشتو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ او راتګ وکولی شي. ترانسپورت اتحادیې مشر حاجي محمد نور احمد زی EVR ته وویل اوس دغه موقتي ترانزیتي اسناد ټیټ لخوا پرې تجارت شروع شوی چې بده مرغه پاکستان کې افغانستاني لارې چلوونکو ته د موقتي ترانزیتي اسنادو مامورینو له لاریو د $100 په ځای له $300 تر $400 پورې رشوت اخلي. محمد نور احمد زی ده، پاکستان کې افغان ترانسپورت صدر یم. ګاډي خو تقریبا زورګونو حساب سره دي چې صرف ټیلر 3000 نه زیات دي، نور واړه ګاډي هم زورګونو حساب سره دي. موږ ته مشکلات دي چې اوس کومه ټیډ معاهده شوې ده. په ټیډ معاهده کې اول خو که کمرشل اتاشي په کابل کې ده د پاکستان ټیډ نه ورکوي، ایجنټان یې ځان ته ساتلي، که $400-500 ورکوي نو هغو ته هغه ټیم سره هغه ملاویږي، که یې نه ورکوي نو هغه په میاشتو حساب دي. دلته ما سره ډرایوران موجود دي، دوی به خپل هم درته وایي. بل یو نوی کار یې شروع کړی په غلام خان خرلچو کې تذکره ترږدي د ټیټ خو هغه دا معاهده دا وه چې دا به ویزا او پاسپورټ نه او هغه نه هغه چې ده به په دې باندې راځي. موږ له دواړو حکومتونو نه اپیل کوو. تقریبا درېیمه میاشت چې ټیټ باندې کار شروع ده او په سلګونو دلته پېښور اتشه ترانسپورټ کې هم ټیډونه پراته دي، بلکې زرو نه زیات پراته دي او کشته هم تقریبا 3000 راغلي دي. دوی وایي چې موږ 1300 کړي خو 1300 مې کې نه راځي، نور یې ایثار کړي دي او د معاهدې ټیم د 15 ورځې دوی ورکړي میاشت پرچه باندې ورته ولیکي، بیا په میاشت کې هم نه بېلاویږي. احمد زی زیاتوي خلک مجبوره شوي چې ټرکونه یا لارۍ خرڅې کړي. دوی وایي پاکستان او افغانستان ته تلونکي لاریو ته د ستونزې نه جوړیږي او دواړو هیوادونه د تجارت چارو څخه سیاست لري کی. اعظم خان د یو ترانسپورت کمپنۍ مشر ده، هغه وایي پېښور کې افغان کونسلګرۍ د ترانسپورت اتشې ته د موقتي اسنادو لپاره غوښتنلیک وړاندې کړی ده، خو تر یوې میاشتې ډېر وخت تیر شو او لا هم دا سند نه ده راکړی. هغه وایي پاکستان کې افغان کونسلګرۍ د ترانسپورت اتشې د اسنادو د نه ورکولو لوی علت د پیسو غوښتنه ده. ګوره چې کله نه دا د ټیډ معامله چالو شوې ده د تورخم په بارډر او د خرلسو په بارډر، موږ دې ځینه ګاډي بار کو او اول ځل خو موږ سره دا خبره شوې چې دې خوا نه به افغاني ګاډي ځي هغې طرف نه او دې طرف نه به پاکستاني ګاډي ځي. موږ چې کله پاکستانو ګاډو ته مال واچو دی بیا په تورخم کې را ایثار کړه. بیا دوی لکه $100 موږ سره خبره شوې وه، $100 هغه $100 بیا تقریبا کمیشنکارانو $600 او $500 ته خبر ورسول. حسبت الله چې یو لویه لارۍ چلوي او وایي تر ټولو غټه ستونزه موقتي ترانزیتي اسناد نه ورکول دي چې ټیټ لخوا ورڅخه $100 په ځای $400 غوښتل کیږي. هغه وایي له تېرو 3 میاشتو راهیسې خپله لارۍ ودرولې او هېڅ کاروبار یې نه ده کړی. لکه مخکې وختونو کې موږ داسې وختونه مو کنه چې میاشت کې موږ 3 پیرې هم کولې، 2 به هم کولې. اوس داسې وخت راغلی دی چې په 2 میاشتو کې مې 1 پیره موږ نه کوو. ما خپل ځاني دغه مې ګاډی دی او دا مې 3 میاشت ده چې خالي هغې خوا نه پکې راغلی، ما ټماټر مې پېښور کې خالي کړي دي او 3 میاشت مې روانه ده او اوس بیا ګیټ بند دی نو دغه اوس هم لا بارډر مې نه دی کراس کړی، نیمه پیره هم کړې 2 میاشت. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې ویلي دي چې د تورخم له لارې د سوداګرۍ ټول تمرکز له فشار سره مخ دي او د لاریو د اوږده انتظار له امله سوداګرۍ ته ډېر تاوان رسیږي. همدارنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري بیلانس همیش د پاکستان په ګټه وي او افغانستان له سوداګریزو ستونزو سره مخ پاتې شوی دی.